السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست چې په دغه فبروري میاشت کې 2023 کال د فبروري میاشت کې یو ان ایچ سی آر د هغه افغان مهاجرینو لپاره چې څوک پی او آر کارډ لري او یا هغوی داسې یا د هغوی پی او آر کارډ ته 2015 کې جوړ شوی وي او یا اوسني سمارټ کارډونه وي، نو د هغوی لپاره نقدي مرسته پیل کړې ده د فبروري میاشت کې. او دغه مرستې اوس دریم فاز روان ده چې دغه ترتیب که څه هم تاسو خبر یاست، زه به یو ځل بیا هم درته ووایم چې دغه ترتیب کې داسې ده څوک چې یو کس وي هغه فیملي ته 10,000 او 2 کسه 14,000 او 3 کسه چې هغه 14,000 او 4 کسه 19، 5 کسه 22,000 او 6 کسه 15,000 او دینه که څومره زیات هم هغوی لپاره هم 15,000 ده. ترتیب یې داسې ده. اوس دغه فاز دریم فاز د تقریبا شلم تاریخ دریم فاز پیل شوی چې 3 نفري ده، یعنی اوس وخت کې 3 نفري ته مسې راځي. که څه هم تر دغه وخته پورې د ډېرو افغان مهاجرینو په دغه پیسو اخیستلو کې زیاتو ستونزو سره مخ کېدل، چې چا به ګوته نه لګېدلې، د چا به فیملي اندازه به زیاته وه، پیسې به ورته کمې راتللې، یا به ځینې داسې کسان وو چې هغوی به هلته لړل، هغه ایجنټ به ترې پیسې اخیستلې، یا نور هر رقم ستونزې به داسې خلک وو چې هغوی وفات شوي وو، داسې خلک وو چې هغوی معذور وو، تللی به نه شول، هغه کس به موجود نه و. د دغو ټولو ستونزو لپاره به خلکو آنلاین ډول سره کمپلاین کوو. یو ان ایچ سی آر هغه کوم هیلپ لاین نمبر 0800 ته اوس نن یو ان ایچ سی آر ډېر په زړه پورې آنلاین شکل سره د کمپلین درج کولو یو سیستم فعاله کړې ده چې زما خپله ډېر خوښ شو. نو ما هم داسې مناسبه وګڼله چې دغه د کمپلین درج کولو دغه فورم فیل کول یا ډکول نور هم افغان مهاجرین ترېنه خبر شي. نو راځم د دغو کمپلین درج کولو طریقه تاسو ته ښیم نن ورځ په دې ویډیو کې. امید لرم چې خوښه مو شي او دغه د کمپلین درج کولو طریقه له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ چې تر څو ټول ملګري ترې استفاده وکړي. نو ملګرو زه ځم ګوګل کروم خلاصوم. د ګوګل کروم د لارې نه هغه لینک چې کوم ما تاسو ته ویل دغه لینک زه تاسو ته په ویډیو کې هم درلیږم، دلته شیر کوم تاسو سره. نو دغه لینک دلته پیسټ کوم، دلته زور کوم، دلته مې دا لینک پیسټ کړ، دا لینک دلته راغی، د لینک راغی. نو اوس ګورم دا صفحه ماته خلاصیږي. ګوره دا صفحه ماته خلاص شوله. دا صفحه کو تاسو وګورئ د دې صفحې د کمپلین په اړه باندې هدایات چې دي په 4 ژبو باندې ورکول شوي. لومړی په انګلیسي ژبه باندې ورکول شوي دي دا، او بیا له دې نه وروسته دا په اردو ژبه ورکول شوي دي، دلته پښتو ژبه ورکول شوي دي، دلته مطلب په فارسي ژبه ورکول شوي دي. نو که په هره ژبه تاسو پوهېږئ کولی شئ هغه ژبې هدایت ولولئ او د کمپلین په اړه پکې معلومات لیکل شوي دي. نو اوس دې کمپلین کې دا نور آپشن تاسې وګورئ، دا ټول په انګلیسي دي. نو که اکثره خلک په انګلیسي نه پوهېږي نو کولی شئ دلته د ټول سیستم ژبه واړئ. ژبه اړولو لپاره مطلب دغلته ګورو که تاسو وګورئ دغه ځای کې په دغه ویکتور باندې به کلیک وکړئ. چې کله دغه ویکتور باندې کلیک وکړئ دلته تاسو وګورئ 4 ژبې دي. تاسو کومه ژبه خوښوئ هماغه ژبه انتخاب کړئ. مثال ډول زه پښتو انتخابوم، ما پښتو انتخاب کړه. چې پښتو مې انتخاب کړه دغه سیستم ټول شیان ماته پښتو سوله. نو دلته اوس زه راځم خپل کمپلین درج کوم. کمپلین د هرې خانې لپاره د هغه هدایت لیکلي. مثال ډول دغه اوله خانه کې زه هغه لیکم کارډ نمبر لیکم، کارډ نمبر ترې پوره هدایت لیکلی چې تاسو به خپل کارډ نمبر 14 نمبري کارډ نمبر هغه کوي ولیکئ. هغه چې چا کارډونه په سی ام سره شروع شوي دي، دا په نورو حروف سره شروع شوي دي، همغه سره به تاسو خپل کارډ نمبر درج کړئ. زه مثال ډول لیکم سی ام 107، مثال ډول لیکم 55، دا مې د کارډ نمبر ولیکه. صحیح ده، 11 د کارډ نمبر مې ولیکه. دغه نه وروسته راسي ټلیفون نمبر به ولیکئ. ټلیفون نمبر به 0 سره لیکئ او که بغیر 0 سره نه لیکئ. که ته 0 سره ولیکل چې ښه زه لیکم مثال ټلیفون نمبر مې لیکم. اوس ما ټلیفون نمبر ولیکه. دلته ټلیفون نمبر نه وروسته تاسو کوم رقم شکایت لرئ. ګوره دا لومړی ډول که تاسو وګورئ دلته ګوره دا یو شکایت ده. مثال ډول سره که دلته تاسو نه کمیشن کار یا کوم ایجنټ چې تاسو ته پیسې درکوي هغه له تاسو نه رشوت اخلي نو دغه آپشن انتخاب کړئ، دا اولنی. او که دې نه بغیر تاسو نه مثال ډول سره ایجنټ پیسې نه لري، درته وایي چې پیسې نشته، دا دوم آپشن انتخاب کړئ. او که دا روي د ایجنټ سیستم کار نه کوي نو بیا تاسو دا دریم آپشن انتخاب کړئ، دا دریم انتخاب کړئ. او که دا نه وي بیا تاسو کولی شئ مثال ډول سره دا ایجنټ تاسو سره بد اخلاقي کوي، پیسې د نه غواړي، تاسو یې نه ورکوئ، نو بیا تاسو دغه 4م آپشن انتخاب کړئ. او که دا هم نه وي نو مطلب او یا تاسو نه مثال په ډول سره کوم ځای نه چې پیسې واخلي هغه ځای درته نه وي معلوم نو تاسو دغه آپشن انتخاب کړئ.
که چیرې مثال ډول سره تاسو د فیملی اندازه نه کمې پیسې تاسو ته راغلی، مثال په ډول تاسو د فیملی 5 کسان 3 کسي پیسې تاسو ته راغلي، نو دغه اپشن انتخاب کړئ. او که داسې نه مثال ډول سره تاسو نمبر ته د بل چا هغه راغلي وي، دا پیسې راغلي وي، بل چا کارډ نمبر وي، نو غلط نمبر باندې پیسې راغلي، نو تاسو بیا دغه اپشن انتخاب کړئ. او که دا نه تاسو یونیسیار ته کوم بل ډول شکایت لرئ، یونیسیار سره شریکوئ، نو بیا دغه اپشن انتخاب کړئ. او که دې نه بغیر تاسو نه کوم ملک یا کوم بل مشر تاسو نه رشوت اخلي، پیسې د هغه چې درته پیسې راخلم، نو بیا دا اپشن انتخاب کړئ. او له دې نه بغیر که تاسو نور کوم شکایت لرئ په دغو شکایتونو کې هغې تاسو شکایت نه وي، نو بیا به دلته نور اپشن انتخاب کړئ. چې نور اپشن انتخاب کړئ، دلته تاسو خپل شکایت درج کړئ، چې کوم رقم شکایت وي، پښتو یې لیکئ، که په هره ژبه یې لیکئ ویې لیکئ. او له هغه څخه وروسته تاسو دلته په کمنټس ولیکئ، کولی شئ په دې یونیسیار نه مطلب مننه وکړئ، یا هر رقم کمنټ خپله تبصره ولیکئ، خپل نظر په دې ولیکئ. او له هغه نه وروسته سبمیټ اپشن انتخاب کړئ. ګوره زه اوس په دې باندې کار کوم، صحیح ده. او تاسو کولی شئ په یو وخت کې دغه شکایتونه 2 او 3 هم تاسو درج کړئ. ګوره 2 او 3 هم انتخابولی شئ، دغه شکایت هم لرم، دا شکایت هم لرم، کولی شئ 3 4 تاسو انتخاب کړئ، صحیح ده. زه اوس راځم، ما خو کارډ نمبر او ټلیفون نمبر لیکلي دي، دلته خپل شکایت یو دانه درج کوم. مثال ډول ته د ایجنټ سیستم کار نه کوي، دا هم کار نه کوي، او بل ایجنټ پیسې هم نه لري، دغه شکایت دې نه بغیر نور شکایتونه لري، هغه هم انتخابولی شئ، دا شکایت هم لرم. او دې نه وروسته د شریک کار نوم ولیکئ، مطلب دا یا څوک چې د فورم ډډه کوي، یا کولی شئ دلته د چا کارډ نمبر وي د هغه نوم ولیکئ. دلته مثال ډول زه لیکم احمد الله، صحیح شو، دلته ولیکم چې مثال ډول د یونیسیار په اړه کولی شئ تاسو خپل تبصره ولیکئ، یا بله کمنټس لرئ، مشوره لرئ د یونیسیار په اړه، یونیسیار د مرستو نه مننه وکړئ، مثال ډول دې ولیکئ د مثال ډول د UNHCR د نقدي مرستو څخه ډېره مننه کوو، خوشحاله یو. دا ما تبصره مو لیکله، له دې نه وروسته څنګه کومه په سبمیټ باندې کلیک کوم. سبمیټ باندې چې کلیک کړم، تاسو ته ګوره وایي چې تاسو دغه کمپلین په لاین کې څو موږ سره او په 15 منټ کې دننه کې به دا خپله موږ سره څنګه شي ثبت شي. ورته ګوره زه دا اوکې کوم، چې اوکې مې کړه، او دلته ماته اپشن راکوي چې تاسو ګوره دا ماته اپشن راکړو چې تاسو کمپلین څنګه شو درج شي له موږ سره، صحیح شو. نو دا و د کمپلین درج کولو طریقه. امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. نو د مهربانۍ نه مخکې دغه ویډیو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ، چې تر څو نور افغان مهاجرین چې د کمپلین په درج کولو کې مشکل لري، د فورم په ډکولو کې مشکل لري، هغه هم له دې څخه استفاده وکړي. نور مو په لوی الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله.